Apprendre le français la langue en پښتو avec ولی محمد شیرزاد. سلامونه دوستانو، خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ نن شروع کوو څلورم درس. aller تلل، aller تلل، je vais زه ځم، je vais زه ځم، tu vas ته ځې، tu vas ته ځې، il va هغه ځي، il va هغه ځي، elle va هغه ځي ښځینه دپاره، elle va هغه ځي. nous allons مونږ ځو، nous allons مونږ ځو، vous allez تاسو ځئ، vous allez تاسو ځئ، ils vont هغوی ځي، ils vont هغوی ځي، elles vont هغوی ځي ښځینه دپاره، elles vont هغوی ځي. aller سره یو اکسنت ګراف ورته ویل کېږي چې دا ورسره اضافه کوو د تللو فعل سره یو اکسنت ګراف اضافه کوو چې ځای مشخص کړي، لکه لا پیسین لامبو وهلو ځای یا سویمینګ پول، لا پیسین لامبو وهلو ځای یا سویمینګ پول، لا پوست بانک، لا پوست بانک، لا پریفکتور پریفکتور ته ویل کېږي، لا پریفکتور پریفکتور ته ویل کېږي، لا پارماسی دواخانه، لا پharmacie دواخانه. je vais à la piscine زه ځم د لامبو وهلو ځای ته، je vais à la piscine زه ځم د لامبو وهلو ځای ته. je vais à la poste زه ځم بانک ته، je vais à la poste زه ځم بانک ته. je vais à la préfecture زه ځم پریفکتور ته، je vais à la préfecture زه ځم پریفکتور ته. je vais à la pharmacie زه ځم دواخانې ته، je vais à la pharmacie زه ځم دواخانې ته. l'aéroport میدان هوایی، l'aéroport میدان هوایی، l'école ښوونځی، l'école ښوونځی. je vais à l'école زه ځم ښوونځي ته، je vais à l'école زه ځم ښوونځي ته. je vais à l'aéroport زه ځم میدان هوایی ته، je vais à l'aéroport زه ځم میدان هوایی ته. په فرانسوي ژبه کې هر نوم مؤنث او مذکر ده، لکه نر او ښځه چې لا چې شو خپله د ښځې دپاره استفاده کېږي، لکه مؤنث دپاره استفاده کېږي، او لو چې شو د مذکر دپاره استفاده کېږي. بیا لا سره چې ده ویل کېږي لکه لا پوست، لا پوست سره موږ تاسو یو اکسنت ګراف اضافه کوو چې ځای مشخص کړي، لکه je vais à la poste چې مخکې مې تاسو ته لیکلي ول، او د مذکر سره چې ده لو په ځای باندې بیا ا او هغه کوو اضافه کوو چې ځای مشخص کړي، لکه le cinéma، le musée موزیم، le marché بازار یا میله. je vais au cinéma زه ځم سینما ته، je vais au cinéma زه ځم سینما ته. je vais au musée زه ځم موزیم ته، je vais au musée زه ځم موزیم ته. je vais au marché زه ځم بازار یا میلې ته، je vais au marché زه ځم بازار یا میلې ته. راځو د ښارونو نومونو ته. ښارونو نومونو ته لکه پاریس، کابل، تهران، مارسی، د سره چې دا اکسنت ګراف ورسره اضافه کوو چې خپله ځای مشخص کړي، لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلې تاسو ته د سره اکسنت ګراف اضافه کوو.
Je vais à Paris. زم پاریس ته. Je vais à Paris. زم پاریس ته. Je vais à Kaboul. زم کابل ته. Je vais à Kaboul. زم کابل ته. Je vais à Téhéran. زم تهران ته. Je vais à Téhéran. زم تهران ته. Je vais à Marseille. زم Marseille ته. Je vais à Marseille. زم Marseille ته. مذکر هیوادونه. مذکر هیوادونه لکه le Brésil, le Portugal, le Maroc. Le Brésil, le Portugal, le Maroc. Je vais au Brésil. زم برازیل ته. Je vais au Brésil. زم برازیل ته. Je vais au Portugal. زم پرتغال ته. Je vais au Portugal. زم پرتغال ته. Je vais au Maroc. زم ماروکو ته. Je vais au Maroc. زم ماروکو ته. مؤنث هیوادونه هغه هیوادونه دي لکه La France, فرانسه. La France, فرانسه. La Belgique, بلجیم. La Belgique, بلجیم. La Russie, روسیه. La Russie, روسیه. La Turquie, ترکیه. La Turquie, ترکیه. څنګه مې لکه چې مخکې مې تاسو ته ویلې ال ا چې دا چې دی مؤنث دي. کله چې مؤنث چې راځي د اخره کې لکه فرانس دا فرانس ویني اخره کې چې دا او ده او چې د هر ملک په اخره کې او راغی دا چې د مؤنث ده او چې او رانغه دغه چې دا بیا مذکر ده. مذکر چې دا ال او ده چې ول کېږي لو لا. Je vais en France. زم فرانسې ته. Je vais en France. زم فرانسې ته. Je vais en Belgique. زم بلجیم ته. Je vais en Belgique. زم بلجیم ته. Je vais en Russie. زم روسیې ته. Je vais en Russie. زم روسیې ته. Je vais en Turquie. زم ترکیې ته. Je vais en Turquie. زم ترکیې ته. خرازو هغه هیوادونو ته هغه هیوادونه چې اول حروف یې د واول وي هغه ته او ان استعمالیږي. لکه دلته ګورئ ال دا د ال سره دغه ټکه چې د ته ویل کېږي اپاستروف. به چې کله جمله جوړوو نو چې کله وایو چې زمه د زیته به ویل کېږي je vais en Afghanistan. دا شی نه ویل کېږي je vais à l'Afghanistan. دا شی نه راځي. دلته اوس ما درته څو هیوادونه مشخص کړي دي لکه l'Afghanistan, l'Iran, l'Italie, l'Angleterre. Je vais en Afghanistan. زم افغانستان ته. Je vais en Afghanistan. زم افغانستان ته. Je vais en Iran. زم ایران ته. Je vais en Iran. زم ایران ته. Je vais en Italie. زم ایتالیا ته. Je vais en Italie. زم ایتالیا ته. Je vais en Angleterre. زم لندن ته. Je vais en Angleterre. زم لندن ته. خرازوز هغه هیوادونو ته چې نومي جمع وي لکه les Philippines. فلیپین ته وایي les Philippines. فلیپین ته وایي les États-Unis. امریکا. les États-Unis. امریکا. دغه هیوادونه چې دا جمع دي چې نومي جمع ویل کېږي لکه je vais aux Philippines. زم فلیپین ته. Je vais aux Philippines. زم فلیپین ته. Je vais aux États-Unis. زم امریکا ته. Je vais aux États-Unis. زم امریکا ته. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci. مهرباني وکړئ ویډیو د سره شیر کړئ. مننه.